یو محترم پوښتنه کړې ده، وایي په تلاوت سره عذاب کمیږي که نه؟ یعنې یو څوک تلاوت وکړي او د دغه تلاوت ثواب و یو مړي ته ور وبخښي، نو د هغه څخه عذاب کمیږي که نه؟ محترمه، په تلاوت بخښلو سره بالکل د هغه مړي څخه عذاب کمیږي. نو محترمینو، کوشش وکړئ چې په خپلو وفات شوو قریبانو پسې تلاوتونه وکړئ، او همداراز د هغو خلکو دپاره یو بشارت ته یو زیری دی چې اولادونه لري خو طالبان یا حافظان نه ځینې جوړوي. نو خیر دی، د قرآن عظیم شان تلاوت په زده که، طالب یې که، سبقان په ووایه، حافظ یې که، نو د مرګ وروسته که دی ژوندی و نو تا ته به پوره ثوابونه در رسیږي او ستا څخه به عذاب د ده د تلاوت په سبب باندې کمیږي یا به بالکل ختمیږي. عمدة القاري اول ټوکه او صفحه 875، همداراز احسن الفتاوی دریم ټوکه او صفحه 465. ملګرو، په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ اوسئ. تاسو هم کولی شئ چې خپلې دیني پوښتنې د ویډیو په کمنټ کې راولېږئ تر څو مفتي صاحب درته ځواب کړي. ملګرو، زموږ دا پوسټونه تر نورو ملګرو د ثواب په نیت شیر کوئ تر څو هر یو مسلمان د دې هر یو مسلې خبر او پوه شي. السلام علیکم.